د یو وخت کیسه ده چې په یو ځنګل کې درې وزې اوسېدې. وړه وزه، درمیانه وزه او د ټولو نه غټه او خطرناکه وزه. په دې ځنګل کې یو دیو هم د پل لاندې موجود و چې په سیند کې به اوسېدو. وزو غوښتل چې دې شنو وښو ته راشي او دغه دیو نه اېرېدې. بیا وزو غوښتل چې دغه پل کراس کړي او په خپل منځ کې مشوره وکړه. غټې وزې وویل: ای وړې وزې، اول ته پل کراس کړه، بیا به موږ لاړې شو. چې کله وړه وزه په پل باندې روانه شوه، نو په دغه ټایم کې اوبو نه دیو راووتو او ډېر ټوپونه یې وایل او په پاس پل ته ورختو او هغې ته یې ویل: زه به تا اوس خورم. زه ډېره وړه یم، ما مه خوره، ما نه شاته غټه وزه ده، بیا هغه وخوره. او په دغه بهانه باندې وړه وزه په منډو امخ د پل نه واوښتېده او شنو وښو کې ټوپونه وال او ډېره خوشحاله وه. وی هورې وړه وزه هوکې وته، زر شه درمنې وزې، اوس ستا نمبر دی، امخ کې وزه، زر شه. نو بیا درمیانه وزه په پل باندې روانه شوه او په دغه ټایم کې دیو راووتو. دیو ورته وویل: دیو ماما، ما مه خوره، ما نه شاته بله غټه وزه روانه ده، هغې کې ډېره غوښه ده، هغه وخوره. په دغه بهانه درمیانه وزه هم لاړه او وړې وزې سره یې په وښو کې ټوپونه وال. دا خو دواړه وزې هم ولاړې، که اوس ماته دیو څه وایي نو هغه خیار نشته دی. بیا چې کله غټه وزه په پل باندې روانه شوه، نو په دغه ټایم کې دیو راووتو. هغه ورته وایي: هپي بارډے ټو یو، زه به تا اوس خورم. ولې چې اوس پته ولګي ته ما څنګه خورې؟ ودرېږه ته لږ، ودرېږه ته کیمونه، ودرېږه ته. په دغه ټایم کې دیو اوبو ته پرېوتو او بیا راوچت شو، منډې ووهلې او بیا په اوبو تاوېدو او مړ شو. نو بیا غټه وزه هم د وړې او درمیانې وزې سره یو ځای شوه او ټولو په مزو سره واښه خوړل.